پورز قیامت باز خلق محشر میدان ته چې جمع کی په دې مخونو باندې بجمع کی او قران نه دا مسله معلومه ده قران وی مونږ با دیو په دې مخونو باندې جمع کو محشر ته عميا وصما راند بمی کان بمی پدې کې یو سړی تاسو کو د نبی صلی الله علیه وسلم نا امام بخاری مسلم دا حدیث هم نقل کړی یو سړی یا نبی الله اذا الله نبی كيف يحشر الكافر على وجه يوم القيامه دا کافران په دې مخ باندې الله په ورځ قیامت څنګه راجمع کوي تر روانې وي او مخ کني څوک روانې دي شي د الله نبی ته سوي أليس الذي أمشاه على الرجلين قادر على أن يمشيه على وجه يوم القيامة اغه ذات چې په دنیا کې پر دوه خپو روان کړي دي هغه قادر نه چې په دې مخ روان کی بالکل قادر دی چې په دې مخ روان کی سوچي مجبور شیخ په کار پیر به په نور انداونو باندې ذکر دا معذور خلک تاسو نه ګوري د الله سونه کله لګي او په دارګي پر خپړو باندې رواني په دې مخ باندې به خلک رواني په مخ باندې تاسو ګورئ ځنې خلک عقیده شت لري دغه کسان تاسو یې معذور کنه په دې سینه باندې رواني په دې سینه باندې دغه شان په دې مخ باندې الله د خلک ورځ قیامت باندې را جمع کوي محشر میدان ته زمرو دا حالات ته دا مونږ ته پاتې دي دې څه زمونږ مخامخ کېدلي او دا گپ مګړی دا ته حقیقت ویما د الله د نبی خبره مرته وکړي ځان مرته سندي ویلي د صحیح حدیث بخاری او مسلم هغه مرته بیان کړ ځان بیدار ساتي مونږ په کوم حالات کې الله د جمع کیږو سورلو باندې مونږ کو پیاده وي او الله دې نه کی چته په مخ باندې روان نه کی ولی مونږ څخه دا معلومات نشته مونږ ته دا علم نشته چې زما خاتمه په اسلام باندې کیږي زما خاتمه په کفر باندې کی نعوذ بالله او ما تاسو ته سفیان الثوری خبره ذکر کړې و سفیان الثوری رحمه الله په سفر کې د ملګری ورسره د بار بار غجاړي سفیان الثوری عظیم محدث امام بار بار جاړي شاګرد وتوي سیب ته ولي یری جاړي تری ګناونه یریږي اور تی ګنا نه یریږم ولكني اخاف يسلب مني الاسلام لیکن یریږم په دې باندې چې چرته نه الله اسلام وانلی ایمان نه الله وانلی